السلام علیکم قدرمن ډاکټر صاحبانو، هیله ده چې ټول به روغ جوړ یاست. ډاکټر بشیر احمد ظاهر یم. په نوې ویډیو کې تاسو ته د امپلانټ کټ باره کې بحث کوم چې د امپلانټ کټ چې موږ تاسو په امپلانټ کې استعمالوو د هغې کټ باره کې درسره نن خبره کوم چې دا کټ چې کوم یو دی دا د ای سی ایکس پریمیم امپلانټ کټ دی چې تاسو یې کولی شئ نږدې نه یې وګورئ. دا د میډنټیس میډیکل کمپنۍ لخوا نه چې دی دا جوړ شوی دی، یو فایر امپلانټ سیستم دی. د تاسې نږدې نه ګورئ ډېر ښایسته امپلانټونه چې ستاسو کوم یې په کار دي او استعمالوئ یې په روزمره ژوند کې د امپلانټ لپاره کولی دي استفاده وکړئ. دا پورته ساحې چې دي دا البته د ډي 4 ساحه ده چې د نرم هډوکي لپاره موږ تاسو دا استعمالوو. دوهمه برخه یې د ډي 2 او ډي 3 برخه ده چې دی، او دریمه برخه چې ده د ډي 1 برخه ده چې دا عموماً د سخت هډوکي لپاره موږ تاسو دا چیک استعمالوو یا هم ترېنه کار اخلو یا دا استعمالوو. ډېر په لومړي قدم کې اول قطار چې کوم دی هغه نارنجي یا انیشیل ډریلونه دي چې دا عموماً د پیل لپاره استعمالیږي یا د لومړي قدم کې دا استعمالیږي چې د دې قطر عموماً 2.9 ملي متره د دې ډریل دا قطر دی یا هم د دې هغه اندازه ده. دا انیشیل ډریلونه دي چې البته په نارنجي خانه کې دا قرار لري یا هم شتون لري. انیشیل ډریلونه چې په لومړي ځل لپاره دا استعمالیږي، په لومړي قدم کې دې موږ تاسو استفاده کوو. دا ټول مکمل ډریلونه دي چې ستاسو هر یو ډریل په کار کولی شئ هماغه ډریل نه اول استفاده ترې وکړئ او کار ترېنه واخلئ. دا چې دي دا سټاپ ډریلز دي یا هم برمې دي چې عموماً دا هغه ډریلونه دي چې د ژوروالي محدودیت لپاره استعمالیږي، یعنې ډاکټر ته اجازه نه ورکوي چې د خپل ټاکلي حد نه پورته لاړ شي یا هم زیات دغه استعمال کړي یا ډریل وکاروي. نو دې دپاره دا استعمالیږي. یو نوی پروسیجر دی د غاښ د بیک اپ لپاره یا د غاښ د جوړولو لپاره عموماً دا یو نوی سیستم جوړ شوی دی چې تاسو پرې خبر یاست. دا لومړنی ډریل دی البته یا لومړي قدم ډریل دی چې دا په نارنجي دغه کې قرار لري کټګورۍ کې چې البته په نارنجي رنګ سره قطر مې مخکې وویل چې 2.9 د دې ملي متره. بل چې دی ګلابي امپلانټ ډریلونه دي چې دا د متوسط سایز لپاره استعمالیږي. د دې قطر 3.30 ملي متره دی. په ګلابي خانه کې یا د قطار کې دا شتون لري یا هم قرار لري. بل چې دی زیړ دی چې دا د متوسط د غټ امپلانټ ترمنځ مرحله کې دی استعمالیږي. د دې قطر 3.45 ملي متره دی. په دې سره خانه کې یا په دې سور قطار د امپلانټ وروستی پراخوالي یا د منځني سایز امپلانټ لپاره د استعمالیږي. د امپلانټونه چې د دې سور یا قطر چې دی 3.15 ملي متره دی چې کولی شئ تاسو استعمال کړئ. او شین رنګ چې دی دا د لوی امپلانټونو لپاره یا د غټو امپلانټونو لپاره استعمالیږي. قطر یې 4.10 ملي متره دی. او نیلي دا ډېر غټ امپلانټ لپاره استعمالیږي، خو دا ډېر کم استعمالیږي یا ریرلی دی نه موږ تاسو د استفاده کوو یا ډېر زیات دا نه استعمالیږي. دا ډریلونه مخکې مې ویل چې دا په لومړي قطار کې نه، البته په دویم قطار کې ډي 2 او ډي 3 د منځني هډوکي یا د میډیم بون لپاره موږ تاسو دا ډریل استعمالوو. یو ډریل د بل ډریل نه نسبتاً غټ راځي یا قطر یې د دې سره غټېږي چې مثلا لومړی قطر یې 2.9 ملي متره او بل قطر یې 3.30 ملي متره وبخښئ. نو دا هماغه ډریلونه دي چې قدم په قدم استعمالیږي، یو د بل نه غټېږي. څومره تاسو غټ په کار یا پراخه په کار یې کولی شئ هغې نه تاسو استفاده وکړئ یا هم ترېنه کار واخلئ. دا ډریلونه چې دي البته د یو له بل نه په قطر کې ګوره فرق کوي. مخکې مې چې 2.9 دی، بل 3.30 دی، بل 3.15 ملي متره دي، یو بل 3.45 ملي متره دی. دا یو بل نه چې کوي فرق کوي. دا د البته د ډي 1 مرحله ده چې دا ډي 1 مرحلې هډوکي چې د سخت هډوکي لپاره دغه ډریلونه موږ تاسو استعمالوو. لومړی یو ډریل استعمالوو، بیا دویم، بیا درېیم، بیا تر اخره پورې تر څو چې خپل هډوکي په هماغه اندازه باندې دا جوړ کړو او خپل امپلانټ غرض کړو یا یې ولګوو. دا بل خانه چې کومه یوه ده د امپلانټونو چې موږ تاسو استعمالوو، دا چې دا د اخرنۍ مرحله ورته ویلی شو یا هم بله مرحله چې موږ تاسو امپلانټ پکې کاروو چې هر یو
مونږ پکار مونږ هغې نه څه کوو استفاده کوو. نو دا لومړی قدم وو. دا د بل خانه د زیړ یا د رنګ په نسبت هم کولی شي انتخاب یې کړئ، د قطر په نسبت هم. بعضې ډاکټر صاحبان د قطر په لحاظ استعمالوي یا د هم په هغې نوم یې پېژني، بعضې د رنګ په لحاظ باندې څه شي کوي استعمالوي یا د رنګ په لحاظ باندې دا پېژني. مختلف امپلانټونه دي په دې کټ کې لګېدلي یا ډرایلونه دي. البته ډرایل چې په دې کې لګېدلي تاسو ځینې استفاده کولی شئ. دا کولی شئ چې بل چې دي سټراپ ډرایلز دي یا سټاپ بوریر ډرایلونه دي یا هم برمې دي چې دا هغه ډول ډرایلونه برمې چې د ژوروالي محدودیت یا سټاپ لپاره استعمالېږي یا ډاکټر ته اجازه نه ورکوي چې له ټاکلي ژوروالي څخه زیات ساحه سوری کړي. قطرونه یې مختلف دي چې 2.30 نه تر 3.15 ملي متره پورې استعمالېږي او بل 3.50 نه تر 4.10 پورې دي. دې برخې ته ورکزیک ټول ویل کېږي چې دا د هغه ټولز دي چې د مختلفو سکرو امپلانټونو داخلولو، لرې کولو او یا ټارک ورکولو لپاره استعمالېږي. دا هغه وسایل دي. دا هغه برخه چې دا د ډرایل چې کله تاسو استعمال کولی شئ دې برخه کې واچوئ، بیا بل ډرایل راوالئ، هغې نه تاسو کار واخلئ یا هم هغه استعمال کړئ. نو کله چې ډرایل استعمال شو کولی شو ګوره په دې شکل سره یې واچوئ دلته دې کې به ایښي او کله چې پاک هم کړو صفا هم کړو او تعقیم کړو پس د هغې نه کولی شئ بېرته همدلته په دغه کې کېدی په دې خپله خانو کې کېدی او هغه ساحو کې وکاروئ. نو امپلانټ کټ چې دی خدای دې وکړي چې څه مو ترې زده کړي وي په لنډ ډول مې تشریح کړو. د بل ویډیو پورې په ډېر په ځان پام کوئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.